अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल फ़रीक़ैनि कल-अम्मा वल-असम्मि वल-बसीरि वस-समीअ हल यस्तवियानि मसलन अफ़ला तज़क्करून। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मसलुल फ़रीक़ैनि कल-अअमा वल-असम्मि वल-बसीरि वस-समीअ हल यस्तवियानि मसलन अफ़ला तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़े। बुज़ुर्गान किराम, दा पिंजम जुमला बवायतुन बांधे मंगल लगी खबरें को। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मसलुल फ़रीक़ैनि कल-अअमा वल-असम्मि वल-बसीरि वस-समीअ हल यस्तवियानि मसला अफ़ला तज़क्करून। दा पिंजम जुमला पदे दो आयतुन मुबारको खबर शुरू शुरूयदीन दश इन्नल्लज़ीना आमनू अल्लाह वही बतहक़ीक़ सराह कसान ची ईमान रोगे। ईमान जदेदा योलोई दौलत पतेर जुमा बांधी तीर शो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी हाफिज़ दुनिया अगर फरमाई दी च कमालात इंसान पिंजदी ईमान दे विलायत थी, सिद्दीक़ियत थी, नबूवत थी और रिसालत थी। लदे शुरूद ईमान नदा कमालात इंसान पिंजदी ईमान दे विलायत थी, सिद्दीक़ियत थी, नबूवत थी, रिसालत थी। और बिया मंगदा हमरा पतेर जुमाउरा ची ईमान वरसर नबी अगत अल्लाह विलायत न वर गई। ची ईमान वरसरनी अगत सिद्दीक़ियत न वर गई। सिद्दीक़ियत यो मर्तबा ज़ाद विलायत न पूर्ता ज़ाद नबूवत न लांदे। और ची ईमान वसरनी अगत नबूवत न वर गई। ची ईमान वसरनी अगत रिसालत न वर गई। ददीन मंगदा खबर मालूम अकड़ा
چې ایمان موقوف له د ټولو کمالاتو دی. ټول کمالات د انسان په دې ایمان پورې موقوف دي. عددي ایمان په نور سره به تا ته په قبر کې د ایمان نور به درکړي، قبر کې به تا ته رڼا درکړي، په پولیس ورات به تا ته رڼا درکړي. حدیث مبارک کې راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي دي چې زما یو امتی به په پولیس ورات باندې تیریږي او د پولیس ورات لاندې جهنم دی. ډېر خلک به پکې وغورځېږي او داسې یو سړی به په دې پولیس ورات تیریږي چې هغه سره ایمان وي. جهنم ورته آواز کوي جز یا مؤمنو، جز یا مؤمنو. وَإِنَّ نُورَكَ أَتْبَعَ لَهَبٍ. اے مسلمانا ته زر تیر شه، زر تیر شه. ستا دا نور د ایمان چې دی زما لمبې مړې کوي، داسې ټنګېدل ایمان چې جهنم ورته آواز کوي چې ته زر تیر شه. داسې ایمان به ډېره خواري غواړي. نو د خوارۍ نه به وروستو ځکه خیري په داسې ایمان کامیابي شي. الله دې موږ او تاسو ټول سره احسان وکړي. امام بخاري خپل بخاري مبارک شروع کړی دی کتاب الایمان، ځکه چې ټولو کې الاول ایمان دی. په ټولو مسلو کې الاول ایمان دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې دا یو لوی دولت موږ او تاسو سره دی. دا ایمان چې چا سره وي نو هغه امتیاز کولی شي د حق او د باطل، د جایز او د ناجایز، د پاک او د پلیت، د حلال او د حرام، د روا او د ناروا. ایمان چې دی دا داسې دولت دی چې تا به دی تا به دی د نقصان د ځای نه ساتي، د نفع ځای ته به دې ورولي. دا نور د ایمان چې تا سره وي ته به په دې باندې په دنیا کې او قبر کې آخرت دواړو کې کامیاب وي. مفسرینو دا لیکلي دي چې په دنیا کې درې کسان لوی قافیه شناس تیر شوي دي په ټوله دنیا کې. یوسف علیہ السلام مبارک په
کوروالی کې رونو چې دی د پلار نه جدا کوو چې د پلار توجه موږ ته شي د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام شکر چې و دا یو بنیامین او د دې لس ورونې چې دي هغه علاتي رونو د پلار نه وو د مور نه دکه چې کوم کمال و د هغې کمال د وجې نه یعقوب علیه السلام د ده طرف ته لویه توجه وه خدایي توجه وه دې رونو دا صلاح وکړه چې يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يوسف عليه السلام چې دی دته د پلار زمونږ لویه توجه ده د ضرور ده او دی بس لرکول پکار دی چې د دې پلار هغوی خبره هم داسې ده او په دې کې ډېره خبره د یوسف علیه السلام اخر په بانا د پلار نه بوته او یو شاټ کوی کې وغورځو یو ګنام کوی کې وغورځو او دوی ورته بیا هم ناستو که څوک راځي د قافلې خلک ځي او دی روباشي نو ګیر چاپېره لرې ورته ناست د مدین نه یو قافله تلله مصر ته او دوی خپل منتظم د اوبو چې ولېږه هغه ورته ښکته کړه مورکه ښکته کړه او دی په ګټه ناستو هغه مورکه پورې دیون ختې د هغه بره راووتو او هغه ډېر خوشحاله شو چې دا خو زبردست هلک دی ځکه یوسف علیه السلام د حسن په د طمع حسن یې ډېر پورته قابلې والا راویستو ډېر رغبت یې په یوسف علیه السلام کې وکړ او دوی ورپسې بیا راورسېدل چې دا زموږ غلام دی بدعا لفظ چې قرآن شریف کې راغلی دی دا زموږ د تجارت غلام دی خپل ورور دی غلام دی ډېر بد یې کول او په آخر کې دې ته موږ راتښتېدلي دي تاسو چېرته ځئ مصر ته موږ ځو قابلې والا ورته ویې بس دې په 100 روپۍ باندې خرڅ کړو وکانو بیه من الزاهدین د دوی مطلب پیسې نه وې دې لرې کول د ده نو په 100 روپۍ یې خرڅ کړو دغه قافلې یوسف علیه السلام مصر ته بوتو هغوی خرڅو چې وروره موږ غریبانان یو دا ښکلی هلک دی خرڅوي بس بیا عادلان کسان لالل د یوسف علیه السلام قیمت یې ولګو چې دی به څو کړي نو عادلانو کسانو دا قیمت ولګو چې دی به هغه څوک علي چې یو وارې به یوسف علیه السلام د سرو زرو سره تلي
سره زر دا سره زر پکې دي، بیا به تلي د مشکو سره. مشکو د سرو زرو نه ګران دي، اوس هم ارزان نه دي، اصلي مشکو. او دا به هم کېدی چې دې ورسره وتللی شي او بیا به تللی کېږي د ریشمي جامې سره. دا د قیمت دی. دا د دې قیمت طاقت ته هېچا نه و په مصر کې. د مصر یو وزیر دی، عزیز مصر ورته وایي، خپل نوم یې عقید پیر دی، ملقب دی په عزیز مصر. هغه یوسف علیه السلام یو وارې د سرو زرو سره ولیکه، وی تلو، بیا د مشکو سره یې وتلو، او بیا یې د ریشمي جامې سره وتلو، او بس ویې کور ته یې بوت. عزیز مصر چې د ریان بادشاه وزیر و، هغه کور ته بوته. چې ده ته یې وکتل که نه، د سخت قافیه شناس انسان دی عزیز مصر. نو خپل ټبر ته یې ویل اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. دی خپل ټبر ته یې وی چې ما نور غلامان هم ډېر روستي دي، خو دا بل شان غلام دی. د دې اندامونو نه کمالاتو انتزاع کېږي. د هر انسان خپل دا کمال د ده په دې مخ کې ښکاره کېږي. وی اکرمي مثواه، د ده به ډېر خاطرداري کوي. عسى ان ينفعنا، دې به موږ ته پیدا راکړي، او نتخذه ولدا. دا عزیز مصر چې دی د شنډو الوا دی، نو موږ بیا په الوا سره ونیسو. د یوسف علیه السلام کمالات د ده د بدن نه معلوم کو، زبردست قافیه شناس و، مقصې شوه چې د څنګه وي اقصې شوه، چې دا د کمالاتو مجموع د کمالاتو وه. او دویم چې دی قافیه شناس انسان په دنیا کې چې تیر شوی دی، هغه چې دی حضرت صدیق اکبر دی رضی الله عنه، چې وروسته د خپل ځان نه فاروق اعظم خلیفه کړ. د فاروق اعظم د مخ کاسې ته وکتل، وی د ده نه کمالاتو بوی ځي. صحابه نور هم ډېر زیات وو، لیکن هغه د ده د مخ او د ده د بدن نه د فاروق اعظم کمالات معلوم کړو. وی زما نه وروسته خلیفه به ده یې بل څوک بني، او خو د کاڼي کرښه وه. دا زبردست صدیق اکبر قافیه شناس انسان، دا د ایمان برکات دي. ان الذين آمنوا، دا ټول برکات د ایمان دي. او دریم ډېر قافیه شناسه په زنانو کې هم ډېر بې خلک تېر شوي.
قافیه شناسا د شعیب علیہ السلام لور مبارک صفورا. دا شعیب علیہ السلام ګډې بیزې وي. اول ته په مدین کې یو کوی و، هغه کویې چې و هغه خوږې اوبه پکې وي، نورې ټولې ترخې وي. نو هغې له به خلکو څاروي راوستل، اوبه به یې ترېنه وړلې په مشکونو کې، منګو کې، چاټو کې. د شعیب علیہ السلام دوه لوڼه وې او یې رالې او خپل ګډې بیزې راوستې. موسی علیہ السلام مبارک هغه چې دی د مصر نه مدین ته لاړ. او اتر ورځې په دې لار ډوډۍ نه ده خوړلې. او هلته کې دا دوه جینکې ووجد ولما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. خلقو هلته کې څاروو اوبه ورکولي. دوه زنانه وې په پرده کې ولاړې وې. تذودان هغوی خپلې ګډې بیزې منې کولې. وی ما خطبکما؟ وی قالتا لا نسقي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. وی صاحب دا د دې خلکو نه چې دا اوبه پاتې شي نو موږ څاروي په دې اوبه کوو او باقي په دې کوي باندې کومه ګټه چې ده چې لس کسان یې پورته کوي او اږدي پې نو هغه ګټه دوی به اږدي او موږ چې دا کومې اوبه پروتې په دې څاروي سره نغه اوبه کوو. موسی علیہ السلام مبارک راغی. خدایي طاقت ورسره دی. اتر ورځې خوراک او څښاک نه دی کړی. خلک چې لاړل هغه ګټه په دوو لاسو پورته کړه او خو یې کېښود. دوی ګټې یې زر زر اوبه کوي. بس هغوی شعیب علیہ السلام مبارک په دغه وخت کې د 450 کالو 450 کاله هغه ورته وی چې دواړو لوڼو ته یې وی چې بچه څنګه زر رالی. انشاءالله که خیر یې دا خبره به انشاءالله بیا که خیر وکړو دې ټایم کې. بس که خیر انشاءالله بیا په بلې جمعه باندې که ژوند مخه وکړه نو انشاءالله دا خبره به وکړو چې درېیمه قافیه شناسو د شعیب علیه السلام لور ده خو دا خبره لږ اوږده ده. واخر دعوانا الحمد لله.